نو تاسو چې د انزرټ بلاک وایو انزرټ بلاک څه چې لپاره مثلا تاسو پلان جوړ کړی دی غواړئ چې د مختلفو شیانو نه مطلب استفاده وکړئ چې تیار جوړ دي کنه لکه کمود جوړ دی د بوټي موټي شیان پکې جوړ دي د اشپزخانې اکوپمنټس پکې شته دی د پایپونو د برق دا شیان سامان تیار شته کنه موږ اوس نشو کولی چې د هر شي پلان نو هغه جوړ کړو ته دې خاطر د انزرټ بلاک نه استفاده کوو د انزرټ بلاک لپاره کولی شو چې د مینیو ته راشو ड्रा था और पर ड्रा के इंसर्ट इंतखाब को इंसर्ट ब्लॉक पर ड्रा के मॉडिफाई की बस इसी की ओ पे इंसर्ट मेन्यू के ब्लॉक इंतखाब के पर ड्रा के ना पर इंसर्ट के ब्लॉक याद है आई एंटर के सीधे आई कल जो एंटर का 10 रकम تخلصي دا بخلاص چې ما ته وی چې څه شي په انسرت کوم نو مې تاسو په یاد خو نو ورته لیکي کنه په یاد نو ورته چې براوز او په براوز کې دا ګوري تیار ډیزاین سنټر شیان شته دي ګوري یو ورته وایي چې کوم نه راځي شو مطلب کوم ځای کې پروګرام انسټال شوی دی پروګرام فایلز کوم ځای کې چې اټکټ دي سي دي پټکر کې سمپل کله سمپل انتخاب کې دا شي چې د 3D دی کنه مطلب د 3D لپاره تیار باز جوړ دي دا څنګه مدان دي په کار د مڅ چې وتن ډیزاین سنټر ته لاړ شي کله ډیزاین سنټر لاړ شي دا شي ګوري مته چې انالاګ انټیګریټ سرکټس circuitry circuit textile the basic electronics CMOS electronic power fasteners तो कुछ नमूने हो पे कहना मतलब the house design HVAC the part the hydraulic the part ashpazkhane the part landscaping shinwal shinchi pipe fitting plant process plant से जो लगाते मनबे से the concrete machine the आगे the part building हर एक तस्वीर ने आगे जानते हैं ज़्यादा के मतलब ज़रूरत नहीं the kitchen अक्सर और सब बल्ले दिखने और तमना house designing the part बाशियां सर सब बल्ले दिखने के अंदर आते हैं ज़्यादा का current landscaping لپاره داونه وخت یو ټایم دا هر شي تاسو خوښي هغه ورته انتخاب کې ورته یې اوپن ځای د مودې ډیزاین سنټر کې خوښ نه ورته میکانیک سمپل مطلب د میکانیک لپاره میکانیکل ځای دا اوبو سیستم چې کوم دی میکانیک دی ته وایي شو بالکل واټر سپلای مثلا ډاینامیک بلاکس دي کې هم تیار به شي نو ضروري شته دی ځای تاسو هر یو شی په کار مطلب د شی نوم په سیو ګرځل کېږي بیا باقي انزرټ ته وایي خو د ډیزاین سنټر کې زه راځم ورته وایم چې زما دغه شیان په کار د هاوس ډیزاینر چې هر شی ورته اوپن کله چې ورته اوپن ویل ما ته وایي چې انزرشن پوینټ وایي کوم ځای کې ته انزرټ کوم دلته لیکلي سپیسیفای آن سکرین ټیک مارک دی مطلب په سکرین باندې بیا ځای ته دلته انزرټ ده کنه دا نه انتخاب دلته کله چې د ایکس وای نه قیمت ورکوي صحیح دی او که د ځای په محور استفاده کوئ نو بیا کله چې ځای ته هم قیمت ورکوي او دلته لیکلي سکیل وایي کوم ځای کې څومره مقیاس ورته انتخاب مطلب څو چند دلته لیکلي چې سپیسیفای آن سکرین کله انتخاب په سکرین باندې ورکوي چې یو چند که دوه چند ریزلټ شي که دا نه کولی شي چې یو قیمت ورته ورکوي چې نمایندګي د ټولو وکړي مطلب چې ورته دوه چنده نو د ایکس وای ټول باندې دوه چنده که چېرته ورته چې سپیسیفای آن سکرین دغه یونیفارم سکیل ویل لاړو دا ګور یونیفارم سکیل اوس فعال دی کنه که تاسو چېرته یونیفارم سکیل انتخاب کنه کولی شئ ورته ووایئ چې د ایکس په محور ته دوه چنده انزرټ شي مطلب که یو شی یو واحد نو د ایکس په محور دوه واحده ښکاره شي او د وای په محور باندې درې واحده ښکاره شي تاسو فقط قیمت ورته ورکوئ صحیح شو دا مې صرف درته ښود چې کولی شئ چې هر ټول محورونو باندې سکیل وویاستئ چې څو چنده دی درته انزرټ شي سپیسیفای سکیل انتخاب کې هېڅ مشکل نه دی مقیاس موږ د انزرټ کوو څو چنده دی په څخه باندې انزرټ شي یو چند دوه چنده درې چنده څو نه که دا انتخاب کوي د ایکس چې قیمت ورکوي دا به ټول نمایندګي کوي د ایکس وای زیډ ټول صحیح شوه او که چېرته یونیفارم سکیل نه لري که نو بیا کولی شي چې ایکس ته جدا قیمت ورکوي وای ته جدا او زیډ ته جدا او که نو ته سپیسیفای سکرین په سکرین باندې کې دا ورته ورکوم پوه شوئ او لیکل روټیشن دا په کومه زاویې باندې هم غواړئ که نه غواړئ که ورته سپیسیفای سکرین په سکرین باندې انتخاب هم کوي ورته هلته انزرټ کړي چې څو درجې زاویې باندې ته راشي صحیح شو او بل لیکلي بلاک یونټ دا شی چې بلاک د څه چې په انچ باندې بلاک شوی دی او فیکټور یو دی مطلب دا چې همدا اوس زموږ واحد هم یو دی که چېرته بل واحد انتخاب کړو مطلب چې زما یونټ ملي متر نو بیا دلته ماته وایي چې یو انچ دی دا بلاک شوی چې دی خو دا چې کوم واحد انتخاب کړی دی هغه د دې واحد دومره کېږي مطلب دا چې 15.4 کېږي صحیح شو او بل لیکلي چې ایکسکلوډ کوم که نه کوم که زه نه ایکسکلوډ انتخاب بیا چې هر یو آبجکټ به جدا جدا که نه انتخاب یو ځای ټول نو دې خاطر ورته وایي چې بس ایکسکلوډ کوئ مه ورته هم یو ځای کوه ورته هم اوکې کله چې اوکې کوم راته وایي چې چېرته انزرټ کوم ګوره ته موږ ټول شي وایي په صفحه باندې دلته انزرټ کړه چې انزرټ هم کوی څو چنده سکیل که نه ورته دا یو چند صحیح دی
چې نه اوس انسرټ شو خو راځي نه نو څه چې کوم دغه دا ګورم زه انټر زوم مال لپاره ګورې راغله کېدای شي چې تاسو پلان رسم کړی چې دا پلان د یو نل قطع هم دي یعنې دې نه موډ کوي که نه خو دا دومره لوی انسرشن تاسو چې تاسو کوم شی ضرورت دی هغه ترې اخلئ ګورئ دروازه ده دا هم دروازه ده ټپ دی دا د منقل لپاره مختلف ځایونه دا پاله ده دا هم د دروازې پلان دی چې رقم دروازه خلاصېږي دا هم پلان دی دا ګول زینه ده دا کړکۍ ده دا د کړکۍ هغه پلان دی دا شوی دی صحیح شوه دا پسې آینه ده چې هلته ګورې دا خو تاسو پوهېږئ شیردانونه دي چې درې دانې یو دا دوه دانې یو دانې دی مطلب تاسو د ایلیویشن د ما غوندې ګورئ او دغه څه شی دي دغه ګروپونه چې موږ تاسو په یو چمن شینو کې لګي که نه مطلب مختلف رڼاګانې کوي تاسو اوس بوټونو لیدنې کې دي دا هم ګول زینه ده دا کمود دی دا هم کمود دی دا ټول کمود دی خو دا چې دا ټاپ دی پلان دی دا ایلیویشن لیفټ سایډ مطلب موږ ورته ګورو او دا د مکمل د ډیګۍ سره دی پوه شئ په دې باندې اوس مثلا زما دی کې چې یو شی پکار دی ګوره ایکسکلوډ هم نه لرم دې خاطر زه ورته یو ځل چې ایکسکلوډ دپاره داسې انتخاب هم ورته ایکسکلوډ دي شي صحیح دی چې ایکسکلوډ شي موږ چې شی پکار یې هغه زه اخلم زه ورته صرف دغه دروازې ډیزاین پکار دی ګوره دا ټول انتخاب لري کوم صحیح شو دا مې سره پکار دا چې هلته زه انسرټ کوم په یو ځای کې مطلب که دا غټ څه دی نو څه به کوم چې دا وړوکی شي او بالکل سکیل کوي که نه مطلب ورته چې سکیل دپاره دا چې هر څومره وي صحیح دی دا انتخاب باقي خپلې ورکوټې کوو تر څو چې هلته موږ خپل ځای ته برابر کړو پوه شو په دې باندې دا و انسرټ بلاک پوه شو پکې بیا چې 3D دپاره دی چې څه ول نه کېږي 2D موږ نه ما رسمو همداسې رسمو که نه نو ما خو 2D موږ رسمو صحیح 3D درېیم محور دا چې ایزومتري رسمو دی استاد هلته مخکې که بیا زیډ ته قیمت ورکړو هغه 3D کې راځي هغه په 3D کې راځي صحیح دی هغه به دا خو به داسې نه راځي که نه هغه مونږ ته په درېیم محور ښایي نو درېیم محور به داسې دا ډېر سرچپه کېږي داسې لکه پرېوځي چې موږ ځای محور ته پوه شو په انسرټ باندې که بیا یې ووایم دا انسرټ هر شی تاسو غواړئ انسرټ کولی شئ بل موږ څنګه انسرټ کولی شو ګورئ بعض شیان موږ تیار په ټول پیلټس کې لرو ټول پیلټس دپاره ټولز منیو ته راځو او په ټولز کې پیلټس ته راځو په پیلټس کې انتخابو ټول پیلټس یا ورته لیکلي کنټرول جمع 3 ورسره شارټکټ دی مطلب کنټرول پلس 3 کنټرول 3 وایي شارټکټ دی یا دا چې ټي پي هم شارټکټ دی ټول پیلټس دپاره که چې ټي پي انټر کوم ګوره دا شی نه ماته راځي دغه چې دي مواد دي د 3D دپاره خو 2D دپاره هم موږ دې کې شیان لرو څنګه مثلا په دې باندې ګوره دې سم رایټ کلیک کوم دلته ورته وایم چې زما چې پکار دي ورته وایم د ارکیټیکچرل دپاره مې شیان پکار دي ګوره ارکیټیکټ کې دا شیان ته لري مطلب ونه ده موټر دی او دا باقي سټډ ټایلټس چې ورته دا مې د پکار ورته هم سیول ته راشه په سیول کې دا شیان شکلونه دي ورته هم سټرکچر ته راشه په سټرکچر کې دا دي دا ګوره بیمونه او ټي بیمونه او دا شیان دي سمبولونه دي د بنچ مارک او د ځمکې د دې شی ساتي دې کې دا هر څه د 2D دپاره دي باقي د 3D دپاره هم شکلونه لري ګوره 2D شکلونه تاسو ویل دي ریکټنګل او دا شیان دې باندې بیا تاسو رایټ کلیک کوئ دا ګوره دا شیان چې دا ویل 3D دپاره دي لایټونه دي مختلف دا هم د 3D دپاره ده صحیح شو موږ ته دا د 3D مواد دي موږ ته چې کار لرو کوم شی چې 2D کې دي او موږ اول شی پورې مربوط دی هغه انتخابوو صحیح شو ګوره دا دروازې مې خلک دروازو رنګونه دې باندې راځم ورته چې زما د ارکیټیکچرل دپاره پکار دي ورته هم داسې ونه مې پکار ده پوه شوې ورته انسرټ کوم په صفحه یې انسرټ شي ګوره کله په صفحه انسرټ شوله دې باندې کله کلیک وکړم دا کولی شم چې دا تقریبا ګوره دا خو یې ما ته پلان ښیي که نه دا چې کله زه انتخاب کوم دغه حسابه زه انتخاب کوم ګورئ کله چې په دې باندې کلیک وکړم ما ته دا پام ونه ده نو زه نه پېژنم که دا ایلیویشن دی دا چې خورما ونه نیسي دې باندې بېرته کلیک کوم ورته وایم چې د بل رقمونه چې د دې پلان راته وښیي د هغې پلان داسې دی ورته وایم د همدغې پلان بیس راته نه ما وښایي صحیح دی ورته یې ګوره نه ما اغزي مغزو بوټي صحیح شو ورته هم داسې بله ونه ده داسې پلان یې داسې ورته هم ښه د دې نه ما راته وښایي مطلب هر یو ونه چې د پلان سره یې صحیح شو صبر ونه ده که نه که نه کوم بل شی دی خو چې هر شی دی ونه ده صحیح دی تاسو بس کولی شئ چې مختلف دي تاسو انتخاب کړئ یعنې د ټول پیلټس نه چې هر شی تاسو انسرټ کوئ د هغې تاسو پلان ایلیویشن دواړه کتلی شي صحیح دی لکه فرق نه کوي زه ګوره ورته وایم ویکل زه ورته وایم موټر زما په کار ایتلی زه انسرټ کړم مطلب ښیم ګول ایلیویشن د دې راته ښیي په دې باندې کلیک کوم انتخابوم بیا ورته راځم ورته وایم چې دې دا سایډ دی دا ورته ټاپ راته وښیي مطلب چې پلان راته وښیي ټاپ داسې صحیح شو بیا روټیټ دا شیان تاسو استفاده کولی شئ
ریئر راته وښیه شای چې ده بل دغه موټر دی درې موټر یا ټرک دی سیډان او داسې تم ټرک سایډ پوه شو په دې باندې یعنې دې کې چې هر مواد تاسې کولی شئ انسرټ کړئ ګوره المونیم ونډو څومره کار یې اسان کړی دی المونیم ونډو څوک څنګه به رسموي که نه مطلب داسې انتخاب کوي کېدای شي دې کې هم نور شیانو خو نشته پکې نور ونډوګان پکې نشته مطلب ته کولی صرف آباد تغییر کړي صحیح شو مثلا زه ورته وایم چې ونډو امپیریل دا ګوره تیار جوړې شوي دي فقط تاسو کولی شئ انتخاب کړئ دا لیفټ رایټ بدلوي بس خلاص پوه شو په دې باندې یعنې ټول پیلټ دا کار ډېر اسان کړی تاسو که چېرته ډېر استفاده وکړئ یو پلان کې زر زر کولی شئ کار وکړئ او ډېر شیان په دې کې تیار شته پوه شو په ټول پیلټس باندې دا هم د انزرټ بلاک یو بخش شو صحیح شوه بل ورپسې دی میک بلاک میک بلاک څه کار کوي ګوره که زه یو پلان ولرم زه یو پلان اوپن کوم مثلا ورته هم ګوره یو پلان دی ورته هم اوپن کوم چې دا پلان اوپن ګوره پلان خو ما خپله کار کړی دا ورته چې داسې دروازې دي دا دروازې زما بیا هم پکارېږي که نه کېدای شي بل پلان کې مې پکار شي ورته مثلا دغسې دا تخت چې ما جوړ کړی دی دا هم وګوره هملته انزرټ بلاک کې شته دی ښه ده چې تاسو کولی شئ پیدا کړئ په اسانۍ باندې دا شته دی هلته دا مې پکار دی په آینده کې بیا مې پکارېږي نو دې خاطر نه بلاک جوړوم یعنې دا بلاک کوم چې ما سره په اټوکیټ کې وي نو څه شی کوم دې دپاره انزرټ بلاک ته نه میک بلاک ته راځم د میک بلاک دپاره کولی شم چې ماډیفای ته راشم او په ماډیفای کې میک بلاک روژه ده که د یاده ووتل میک بلاک میک بلاک چېرته دی انجینر صاحب څه شو بي شارټکټ دی ښه چېرته دی بي شارټکټ زما هم زده دی ښه دا انزرټ بلاک دی خلک ورته کریټ ورته وایي سیده کوي صرف د ټیپ نه کولی شو چې کریټ بلاک هماغه څخه خلاصي صحیح شي دا چې بي انټر کوي مینیمم یې را پیدا کړو چېرته وي هغه که چېرته هغه صفر راواړو نو هغې کې اسانه باندې پیدا کېږي ډېر ټکټ خلاص دا انزرټ بلاک دی میک بلاک صحیح دی هلته خو ډراپ بار دی خو دلته نه پوهېږم چې دلته چېرته وي کوم دی بلاک دا دی بلاک دا ګورې میک صحیح شو نو هلته نه پوهېږم چې هلته ولې نه و هلته هم شته ښه خیر صرف باندې تاثیر کړی دی تاسو ټول باندې تاثیر کړی خاص کر تاسو ټول خوبونه پوره کړئ خو موږ بیا هم لږ لږ په کار ته ځو دا میک ورته داسې فرضي ښه دا پیدا شو دا چې ما تاسو ته نوم ورته وایي مطلب دا چې په کوم نوم باندې ته غواړې چې آبجکټس که زه ورته وایم چې دا د دروازې مطلب ډور په نامه دې شي صحیح شو ما ته چې بیس پوینټ انتخاب کړی لیکلي سپیسیفای کړي مطلب دا چې زه کله سکرین ته لاړم نو بیا هلته انتخابوم چې دغه بیس پوینټ چې د آبجکټ دپاره که نه ورته وایي چې پیک پوینټ په دې معنی چې همدا اوس زه ځم صفحې ته او انتخابوم یې او که ایکس باندې همدا اوس قیمت ورکوي چې دا فلانۍ نقطه د دې بیس پوینټ زه ورته پیک پوینټ ګورم چې کله پیک پوینټ راغی زه ورته وایم چې څه شي زه ورته دروازې زه اخلم که نه نو ورته وایم چې دروازې دپاره دې دغه نقطه لکه بیس پوینټ صحیح شو دا نقطې به ماته قیمت وایي چې څومره دی دلته راته وایي چې آبجکټس د آبجکټ باندې څه کوي سپیسیفای کړي مطلب دا چې په سکرین باندې بیا زه انتخاب کوم زه اوکې کوم نو په سکرین ته بیا به زه انتخاب زه ورته وایم نه سلیکټ آبجکټ همداسې زه انتخابوم چې کله راغلم نو ماته وایي چې انتخاب کوم همدغه آبجکټ دی صحیح شو بیا انټر کوم چې انټر کړم ماته وایي چې آبجکټ دلته انتخاب شو اوس راته وایي دا لاندې څه شي کوم ریټین په دې باندې دا پرېږده څنګه پرېږده یعنې دا په خپل حال کې پرېږده یو بل بلاک کا صحیح شو کولی چې کنورټ ټو بلاک په دې معنی چې هم بلاک کا هم دغه چې په صفحه باندې دی دا هم بلاک کا او که ډیلیټ انتخاب وکړو په دې باندې دا ډیلیټ کا خو بلاک یې کا صحیح شو چې انتخاب وکړو شي لیکلي ډسکرپشن دې پر تشریحات ریټین په دې معنی چې کله موږ انتخاب کوو چې دغه آبجکټ په صفحه باندې څه رقم دی په دې خپل حال کې پرېږده بل بلاک کا که کنورټ ټو بلاک انتخاب کوو په دې معنی چې دغه بلاک ته تبدیل کا بلاک یې کا صحیح شو او که ډیلیټ انتخاب په دې باندې د صفحه باندې چې کوم دی دا ډیلیټ کا خو بلاک یې کا صحیح شو دلته لیکلي ډسکرپشن دی تشریحات لیکي چې دا دروازه چې دا دومره عبادت دي او د فلاني رقم شي نه جوړه شوې ده دغه دپاره استعمالېږي صحیح شو ولیکي ورته او دلته لیکلي بیهیویر کولی شي دا ورته انتخاب کوي چې انوټیټ دی هم شي مطلب دا زه بل آبجکټ دا انزرټ کوم نو که څوک هغه آبجکټ په 2006 کې خلاصي هلته دی هم کار وکړي او لیکلي میچ بلاک اورینټیشن ټو لیاوټ که چېرته بیا څوک دا آبجکټ لیاوټ کوي هم چې موږ تاسو لیاوټ لاندې ویلې لیاوټ کوي هغې ته هم استفاده وشي صحیح شو انتخاب کې مثلا دا بل لیکلي سکیل یونیفارملی
همغسې کله چې موږ ورته ورکوو چې صرف د یو قیمت ورته ورکوو د ټولو هغه کوي که نه لکه او د ټول دپاره انتخابېږي هغه د انتخاب شي او ویلو اکسکلوډ هم پرې باندې که څوک وغواړي د اکسکلوډ کې هم اجازه دي یعنې اکسکلوډ دي شي صحیح شو بل لیکلي دي چې بلاک یونټ په کوم یونټ باندې ورته بلاک هم کولی شئ چې دلته واحد انتخاب کړئ چې هر واحد تاسو په کار ورته شي کلیپ واحد باندې او لیکلي هایپرلینک دا کولی شي چې کوم بل پروګرام سره دغه آبجکټ لینک هم کړئ چې په انسرټ کوئ نو بیا هغې باندې کنټرول کلیک وکړئ نو بل پروګرام به ورسره خلاصي یا بل فایل به ورسره خلاصي صحیح شو بل لیکلي اوپن ان بلاک ایډیټر د بلاک ایډیټر پروګرام کې هم د خلاصي بلاک ایډیټر پروګرام چې د نور د کیټ پروګرامونه دی بل دا د کورل ډرا او د شیانو کې هم د خلاصي کوي صحیح شو پوه نه شوئ استاد د میک بلاک بینزل بلاک د موږ چې بل ورځ باندې استفاده کوو دي نه لکه د دروازې بینزل بلاک کېږي که نه ګورې دا اوس دا اوکې کوم کله مې چې اوکې ګورئ ما ته چې ښه دغه آبجکټ خو بلاک شو اوس فکر کوي چې د بل ورځ بیا راغلی نو دا انسرټ کوم نو آی انټر کوم د انسرټ دپاره ورته لیکم هغه نوم هر شي نوم چې صحیح شو ورته اوکې کله چې اوکې ویل ما ته چېرته انسرټ کوم ورته دلته وایي سکیل ورته وایي چې څو شان دی درته انسرټ کوم کله مې چې انسرټ کړم ما ته وایي چې دغه پوه شو پرې باندې اوس دا ووایه چې ایکس د ایکسکلوډ دپاره دا ګورې ایکسکلوډ هم شو صحیح شو دا و میک بلاک بس دی همدومره که وایې سوال پکې شته